دا احتجاج مې کړی زه برات خان سلیمان خیل یم په ګوړه سټیشن کې اوسېږم بېرته دسکل د وزیرستان یم دا احتجاج په دې کړی دلته په شلو په 15 کسانو باندې یو ټوله ګرځي د بېګا اعتماد یو د اکا په زوی په کور ډاکه واچوله نو غونډې تړلي وو بې حرمتي یې کړې وه یو 30-35 لک روپۍ یو نقصان ورسولی وو نو په دې باوجود مې تانې ته 2 وارې ټلیفون کړی ده پولیس نه دی راغلي 1 5 مې 2 وارې چلولی ده هېچا غور نه ده کړی دا احتجاج موږ راووتلو مجبوري په دې سټیشن کې احتجاج هم شروع کړو که دا احتجاج موږ کامیاب نه شو موږ به انشاءالله کشمیر آیوم بدلوو د کشمیر آیوم به موږ څو بیا که دا کامیاب نه شو موږ به پارلمنټ هم ځان رسوو زه قادر خان سلیمان خیل حقیقي ازادي ټایګر وینګ سیکرټري جنرال تاسو سره عرض کوم یو خو زبیر خان وزیر صاحب مو شکریه ادا کوو امني خانه دلته موقع باندې راورسېدوی دا احتجاج د دې لپاره جاري ده چې د موږ عزیزان سلیمان خیل پښتانه د غوب دغه شپه باندې ډاکوګان دغه کور تر وختل او تقریبا 15 کسان و د پولیس ګوردۍ کې تقریبا 14 لک روپۍ او 19 زر او نور هر شی اغوا کوي خلک یې ووال او ښځو او سړو باندې تشدد وکړي زموږ کړای زخمیان هم دي هغه لپاره دا احتجاج جاري ده ګولډه سټیشن موډ باندې نو د الله په حکم سره موږ ان شاء الله یو والا پورې ولاړ یو مال پورې موږ حق نه راکړل شي نو پاکستان کې دغه بربریت جاري ده او دا ظلم او جبر جاري ده هلته عمران خان کس رانیسي اول دلته ډاکوګانې پرېږدي دي د پولیس په شکل کې پولیس وال سلمي دي هغه ډاکوګانو په شکل کې ولاړ دي د پولیس والو کومه پیرې شروع کړې دي اسلام آباد مرکز کې نو موږ بار بار د ابراهیم خان وزیر صاحب شکریه ادا کوو هغه دلته راغی او دا پښتنو سلیمان خیل سره ملاتړی وکړي او دغه غوټو حقوق د روان دپاره موږ دپاره ولاړ ده نو انشاءالله دا د بترغو دا احتجاج جاري ستمت کومه ماله پورې د موږ حق نه راکړل شي او د موږ لا نه پیدا شي